په هیواد کې پر ماشومانو له بندیز وروسته پر ټیک ټاک هم بندیز اعلان شو. په افغانستان کې د ټیک ټاکرانو خلاف د نوموړې واکمنۍ تازه خطرناک اقدام د دغه واکمنۍ هر اړخیزو بندیزونو افغانان سخت ناهیلي کړي دي. دا چې تازه په لغمان کې څوک نیول شوي او څه ورسره شوي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ټولنیزو رسنیو پر فعالیتونو محدودیت. طالبانو دا ځل په لغمان کې یو ټیک ټاکر نیولی. طالبانو په لغمان ولایت کې د ټیک ټاک ټولنیز رسنۍ یو افغان فعال نیولی، سر یې ورخریلی او اعتراف ته یې اړ ایستی چې نور به په ټیک ټاک کې فعالیت نه کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نوموړي یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند د یکشنبې پر ورځ د همت الله خوشبخت په نوم د لغمان ولایت د یو اوسیدونکي ویډیو خپره کړې ده او وایي چې نوموړي په ټیک ټاک کې غیر مناسب فعالیت ترسره و. د طالبانو په خپره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې د همت الله سر یې کل کړی او له نوموړي څخه ظاهرا په زور اعتراف اخلي چې نور به په ټیک ټاک کې فعالیت نه ترسره وي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت محتسبانو تر دې وړاندې هم په کابل او نور ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټیک ټاک فعالان نیولي او له هغوی څخه یې په ټیک ټاک کې د فعالیت نه کولو اعترافونه اخیستي دي. په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا هر اړخیزو بندیزونو د افغانانو ژوند سخت کړی. ډیری هیوادوال له دغو بندیزونو او حالت څخه تنګ راغلي او له هیواد څخه بهر د تیښتې لار لټوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.